السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ خوشحاله اوسئ. لکه څنګه چې پرون ما هم د فرانسې رئیس جمهور ایمانوئل ماکرون د قرنطین په باره کې خبرې وکړلې او فرانسه د راتلونکو 4 اونیو لپاره قرنطین شو. سره د سبا له جمعې ورځې څخه قرنطین شروع کیږي. سبا د جمعې ورځ د فرانسې د نویو قوانینو پر اساس هر هغه څوک چې له کور څخه د باندې وځي باید یو سند ولري. که چیرې تاسو یو راندیو لرئ، یو ځای کې کار کوئ یا ډاکټر خواته ځئ، نو تاسو کولی شئ چې بهر لاړ شئ، خو لیکن تاسو سره باید یو فرما یا یو سند د بهر وتلو سند تاسو سره موجود وي. کله چې له کوره بیرون وځئ باید په خپل ټلیفون کې دغه سند ولرئ او په سند کې خپل د وتلو دلیل په ګوته کړئ. که چیرې دغه سند در سره نه وي، د پولیسو له لوري به په لومړي ځل 115 یورو جریمه درکړل شي. کله چې تاسو د خپل کور څخه باندې وځئ نو تاسو سره باید دغه سند یا دغه فرما موجود وي. کوم کار لپاره چې تاسو ځئ هغه کار باید تاسو په نښه کړئ چې دې کار لپاره زه باندې ځم. او که تاسو سره فرما نه وي نو او پولیسو ونیولی نو هغوی تاسو 115 یورو جریمه کوي. دغه د بیرون تګ سند یا تصدیق باید په فرانسوي لیکل شوی وي او تاسو کولی شئ د خپل تلیفون په واسطه خپل د ګرځېدو سند یا اجازتنامه ډک کړئ. د فورمې ډکولو لپاره تاسو کولی شئ ویبسایټ استعمال کړئ. د ویبسایټ لینک د ویډیو لاندې په ډسکرپشن کې ورکوم، هغه ځای نه تاسو کولی شئ چې ډایرکټ لاړ شئ په ویبسایټ کې خپل ځان ته فرما ډک کړئ. په هغه فرما کې به تاسو نوم، ادرس، د نسانس دا شیان به پکې لیکئ او کوم یو کار لپاره چې تاسو باندې وځئ نو هغه دلیل هم پکې په نښه کړئ. هلته خپله یو څو دلیلونه ورکړل شوي دي، هغه دلیلونو یا کارونو لپاره تاسو کولی شئ چې باندې لاړ شئ نو هغو څخه یو به تاسو په نښه کړئ. د ویبسایټ لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود دی. او که چیرې تاسو کوم یو سوال یا کوم یو پوښتنه لرئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ او په کمنټ کې به تاسو لپاره ځواب درکړل شي.